په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، د هر څه د مخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. جنسي اړیکه له مېرمنې سره د ګډ ژوند یو مهمه او بنسټیزه برخه ده. د یو بریالي او خوشحاله ژوند لپاره باید له خپلې مېرمنې سره ښه او خوندوره جنسي اړیکه ولرئ. د مېرمنې او خاوند نږدېوالی نه یوازې دا چې جنسي اړتیا پوره کوي، بلکې له رواني پلوه د دواړو لوریو د خوښۍ او آرامتیا سبب ګرځي. د یوې ښې او خوندورې جنسي اړیکې له کبله دواړه مېرمن او خاوند تل له روحي پلوه د آرامتیا احساس کوي او ګډ ژوند یې په مینه او خوښۍ سره تېرېږي. په دې لیکنه کې پر هغه څه بحث شوی دی چې د یوې بریالۍ جنسي اړیکې په لرلو کې درسره مرسته کوي. مېرمن او خاوند باید له جنسي اړیکې د مخه څه وکړي؟ د مېرمن او خاوند باید د جنسي اړیکې له ټینګولو د مخه پارونکې خبرې وکړي. له جنسي اړیکې د مخه پارونکې او مستونکې خبرې د خاوند او مېرمنې لپاره په زړه پورې او په رواني ډول اړیکې ته د دوی آمادګي لامل کېږي. مېرمن او خاوند باید خپلې غوښتنې او پوښتنې یو له بل سره شریکې کړي. د بېلګې په توګه، په دې وخت کې له کومو کارونو خوند اخلئ او خاوند یې باید د وجود کومو برخو ته زیاته پاملرنه وکړي. که دغو لاندې جملو څخه ګټه واخلئ، نو کولی شئ له جنسي اړیکې مو دوه چنده خوند واخلئ. راته ګرانې، د ژوند ستره خوښۍ مې له تا سره واده کول دي. په دې نړۍ کې راته له تا غوره بل څوک نشته. ته ډېره راته ګرانه یې. او له جنسي اړیکې وروسته مېرمن او خاوند څه وکړي؟ باید وویل شي چې 95 له جنسي اړیکې وروسته مېرمن او خاوند ویده کېږي، یا یو له بله فاصله اخلي او یا هم له یو بله کار مشغولېږي. لکه څنګه چې له جنسي اړیکې د مخه مېرمن او خاوند یو څه کارونه ترسره کوي، په پای کې هم خاوند ځینې کارونه پر غاړه لري چې باید ترسره یې کړي. اکثره مېرمنې داسې فکر کوي چې خاوند یې یوازې د جنسي غریزې د پوره کولو لپاره خوښوي. باید دا تصور یې له منځه یوسي. مېرمن مو ښکل کړئ، ترې مننه وکړئ او د مینې او محبت خبرې ورسره وکړئ. د جنسي اړیکې لپاره مهم ټکي: د جنسي اړیکې پر مهال ځای ته زیاته پاملرنه وکړئ. په یو داسې امن او آرام ځای کې اړیکه ونیسئ چې پوهیږئ د نورو خلکو له راتګ څخه خوندي دی. نو ځکه آرامه چاپېریال د مېرمنې او خاوند لپاره د ښې اړیکې لپاره ښه زمینه برابرولی شي. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکې کړئ.